بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو افغان کډوالو ته دا وخت چې په پاکستان اسلامي جمهوریت کې میشت دي او د دوی کارډونه بلاک دي. کوم کارډونه؟ هغه کارډونه چې کوم شنه کارډونه دا چې تاسې پر سکرین وینئ، دغه کارډونه په ټول پاکستان کې 15,000 پیوار کارډونه بلاک وه. نو اوس خوشبختانه د پاکستان د اسلامي جمهوریت د نادرا او دارنګه د یونیسیار د ادارې د خوا څخه پر دې باندې کار شروع دی. د برای ماښام یا د تیر ماښامه څخه پر سوشل میډیا خصوصا پر فیسبوک باندې دغه اړینې خبرتیاوې په نامه باندې خپریږي. خو کوم چې ما معلومات وکړي د ذمهواره خلکو څخه، خصوصا دا د خیبر پښتونخوا څخه دا دغه خپرېدله خبرتیا، خو ما چې کوم معلومات وکړي د خیبر پښتونخوا د ذمهواره خلکو څخه، هغه وایي چې مقصد پر دې باندې کار شروع دی. انشاءالله دا کوم کارډونه چې په ساون کې چا په ځان پسې کوشنیان اضافه لیکلي وه یا کور جلا کړی وو یا فرضاً په کومه غلطۍ په وجه باندې د دوی کارډونه بلاک سوي وه، خو اوس نادرا او یونیسیار اداره په دې پسې ده چې د دغو افغان کډوالو مشکلات ورحل کړي. در اوسه پر نوټیفیکیشن نه دی جاري سوی، خو امید شته چې مقصد د دغو افغان کډوالو مشکلات او د کاډو د بلاک مسله یې ورحل کړي. هغه افغان کډوالو کوم چې د دوی د فامیلي کې څه غلطیانې راغلي وي او خاص داسې غټ کیس یې نه وي، د هغو دغه د کاډو مشکل به ورحل کړي. په دې اړوند باندې تقریبا یوه میاشت مخکې ما یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړی وو چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت او یونیسیار څخه مې دا غوښتنه او اپیل کړی وو چې په ټول پاکستان کې زموږ 15,000 د افغان کډوالو کارډونه چې دي هغه بلاک دي. هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا هغه افغان کډوال چې غواړي یا ځان ته بینک اکاونټ جوړ کړي یا مقصد کوم جاب خصوصا دلته په کیمپو کې واخلي، نو هغو ته نه ورکول کېدی د یونیسیار د خوا څخه چې ستاسې کارډونه بلاک دي، یا د کومو ادارو یا انجوګانو د خوا څخه، یا دارنګه د بینک د ادارو د خوا څخه د بینکونو چې ستاسې کارډونه بلاک دي او دغه ډیټا مو نه خلاصیږي. نو اوس خوشبختانه دغسې دغه کار پر روان دی او انشاءالله په نږدې وخت کې به پوه سولې دغه د زموږ د افغان کډوالو چې کوم کارډونه بلاک وه هغه به خلاص شي. خو یوه غوښتنه مې د سوشل میډیا د کارکوونکو څخه دا ده چې تر څو دقیق معلومات نه وي باید شیر یې نه کړو چې خپلو افغان کډوالو ته مشکلات جوړ نه کړو. موږ باید وسایل جوړه کړو. مننه.